ظالم پدې زړه کې خدا چرته رانل چې دا ګندګي پدې خلکو ورشي خیرې براته کوي چې الله دې غرق او تباه کا در خیرون هم نه یریږي ضمیر مړ ضمیر دا زمونږ عقل چرته تللی دی کوڅې زمونږ وګورئ بار نه میلمه راشي سړی وایي چې اوس میلمه اوس په دې زمانه څنګه وځمه دا کوم ګند پروت دی دلته دا زمونږ د ایمان لیول دی او دا زمونږ ایمان دی چې ورسېدلی دی د الله نبي صلی الطهور شطر الایمان صفای نیم ایمان دی خپل ځان هم صفا ساته خپل کور هم صفا ساته د کور مخ هم صفا ساته حدیث نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الطهور شطر الایمان صفای نیم ایمان دی کاغه د خپل نفس صفای ده که د خپلو کپړو صفای ده که د خپل کور صفای ده که د کوڅې صفای ده که د سړک صفای ده که د نور وطنه صفای ده دا ټول صفای ده نیم ایمان دی دې باب کې موږ لږ کمزوري وو کم کار چې زمونږ وو هغه کار کافرانو زمونږ نه واخیستو ورشي تاسو د کفارو ملکونو ته څومره صفا سوتره پراته وي او زمونږ د مسلمانانو وطن له راشه په کوڅه نشي تېرېدلی کم ګن چې وی که نه په ټوله دنیا کې هغه به زمونږ په کوڅو کې پروت دي هر یو سړی دا کوشش کوي چې زه د خپل ځان نه ګن واړومه د ګاونډي کور دې م ګندوي د هغه کوڅه دې م ګندوي د هغه د هر څه ګندوي خو چې زه قبط زما کور صفایي کور یې چېرته صفایي کور یې ځانه ګندي خو د ده په ګمان کې نه صفا دی صفایي دا صفت په من کې نشته حال دا دی چې د الله نبي وایي دا نیم ایمان دی زمونږ خو دومره دا ضمیر مړلی دومره د ایمان حیثیت زمونږ لیدلی دی چې منګه عمومي لحاظ سره چوالي عمومي لحاظ سره هغه کارونه من کوو چې کم پې تکلیف کېږي خلک دا د انسان په فکر کې هم نه راځي چې دې نه مسلمانانو ته تکلیف دی مسلمانانو ته راشي دا کار زه نه کومه بعضې سلفونه څه عجیب غوندې قیسې نقل دي دا سلف والا ما ډېر عجیب غوندې خلک لکه حدیث کې راغلي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه پتا سکی او ته نشي مؤمن کېدلی څو پورې چې د خپل مسلمان دپاره هغه څه خوښ نه دي چې کوم ځان دپاره خوښوي سلفو کې وایي دی عالم په کور کې مږې شوي مږې پکې پیدا شوي وایي چا ته یې ویل شکایت وکړو چې زما په کور کې مږې ډېرې زیاتې ډېر ته تنګ راغلی یم دې دپاره څه وکړمه وایي چا ورته ویل چې پیشو پیدا که پیشو پیدا که چې دا مږې دا پیشویي نه نه به تختی هغه ورته ویل که چېرته زه پیشو پیدا کړمه نو کېدی شي دغه پیشو د وجې نه دا مږې زما د ګاونډي کور ته لاړې شي او د الله نبي ویلي لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه تاسو کې ورته نشي مؤمن کېدلی څه څو پورې د خپل ځان دپاره چې کوم شی خوښوي دا د خپل مسلمان دپاره خوښ نه کړي زه خو دا خوښوم چې زما په کور کې دې مږې نه وي نو د ګاونډي په کور کې څنګه مږې خوښې کړم لہذا یہ پاتی دی خیر دے دیتا اسلام ویلے کی گی زمارو دیتا ایمان ویلے کی گی منگا ممیو چیرے جی منگ جنت تلاڑو منگو جنت تلاڑ شو دا امیدونا کوشش تا کو چی خپل گاونڈی منگ تنکو کوشش تا کو چی مسلمانان تنکو تاسو گو رہی نا چرت باران چرت وشی کنا خپکی گو بنا سپا سپا خبری کو رہی ها دا خیر خواهی پا بنیاد منگو باران چی وشی زمانگ در خلقو حال تاسو لی دلی دی دا چې دیوالو ته راګډېره راپرېږدي که نه د کور دا د دې مسلمان په زړه کې دا چرت هم نشته دی چې دا ګډر د دې دا ګندګي دا ټولو مسلمانانو دی پرې سپېمو باندې ورځي او د دې پرې پوز باندې بدبویي ورځي ته تکلیف دی د دې ظالم په دې زړه کې خدا چرته رانل چې دا ګندګي په دې خلکو ورشي خیرې به راته کوي چې الله دې غرق او تباه کا در خیرون هم نه یریږي ضمیر مړ ضمیر دا زمونږ عقل چېرته تللی دی کوڅې زمونږ وګورئ بار نه میلمه راشي سړی وایي چې اوس میلمه اوس په دې زمانه څنګه وځمه دا کوم ګند پروت دی دلته دا زمونږ د ایمان لیول دی او دا زمونږ ایمان دی چې ورسېدلی دی د الله نبي صلی الطهور شطر الایمان صفای نیم ایمان دی خپل ځان هم صفا ساته خپل کور هم صفا ساته د کور مخ هم صفا ساته خپلې کوڅې هم صفا ساته خپل وطن هم صفا ساته صفایي عام کوي صفایي الطهور شطر الایمان صفای نیم ایمان دی هر څه زمون ګنده هر څه زمون ګنده کوڅې زمون ګنده د کور مخې زمون ګنده او هر یو سړی ورځي ډېران به بل کور مخې ته جوړوي ورځي به ډېران به د بل کور مخې ته جوړوي ستا د کور مخې ته زه ډېران جوړوم ته خوښې
کنا بل چې کوم دی وساله ګندګي نه برداشت کوي او په سر باندې غستری وي الطهور شطر الايمان دی خیال ساتي د نیم ایمان دی وره الطهور شطر الايمان درې مې سي نه ویل څلورم نه دی پنځم شطر الايمان نیم ایمان دی والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله چې کوم دی ودا